سلامونه ګرانو ستنو هیله لرو خو جوړ باستی څنګه کولی شو په فری ډول سره چاټ جی پي ټي پرو جیمینای پرو پی ډي پینونه همدارنګه نټفلیکس او نور زیاتره پروګرامونه چې دي هغه په فری ډول سره ترلاسه کړو. نو ملګرو بشپړه طریقه درته ښایم په ویډیو کې څنګه کولی شو چاټ جی پي ټي جیمینای پرو همدارنګه نور ډیری ترلاسه کړو، هغه هم بالکل وړیا او فری. نو ملګرو ستاسو څخه کوچنۍ غوښتنه کوم دا ویډیو تر پایه وګورئ، سکپ کوئ مه. که چېرته مو ویډیو خوښه شوه نو ویډیو ته یو لایک هم در سره ورکړئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. راځو ملګرو په ویډیو باندې پیل کوو. ملګرو موږ به تاسو ته په ټلیګرام چینل کې دا ډول سره یو لینک ایښودلی وي، دلته ملګرو تاسو ته ښکاري دا ډول سره لینک مو ایښودلی وي. زموږ د ټلیګرام چینل لینک به تاسو ته په لومړني کمنټ او همدارنګه په ډسکرپشن کې شتون ولري. نو ملګرو دلته به راشئ، دلته به کلیک وکړئ دا لینک باندې. نو ملګرو دلته مو چې کلیک وکړه دا ډول سره یوه صفحه به تاسو ته راخلاصه شي. دلته به ملګرو تاسو دلته کوم اپشن تاسو ته ښکاري پروډاکټس دا باندې به کلیک وکړئ. دلته مو چې ملګرو کلیک وکړ نو ملګرو دلته تاسو ته زیات پروګرامونه راخلاصیږي، چې کوم یو تاسو غواړئ چې فعال کړئ نو هغه به تاسو دلته ورته انتخاب کړئ. زیات پروګرامونه دي، کولی شئ یوټیوب، جیمینای، همدارنګه چاټ جی پي ټي، کلاوډ او زیاتره ورته انتخاب کړئ. نو زه راځم ملګرو جیمینای باندې کلیک کوم. هیره دې نه وي ملګرو چې کوم یو پروګرام تاسو ترلاسه کوئ نو ټول په همغه شان ډول ترلاسه کیږي. نو زه راځم جیمینای تاسو ته ښایم، د نور هم په همدا ډول سره تاسو کولی شئ ترلاسه کړئ. نو راځو دلته به کلیک وکړئ په جیمینای باندې. نو ملګرو دلته تاسو ته ښکاري دا ډول سره ملګرو دلته به تاسو دا لومړنی یو ورته انتخابولی شئ، دوهم یو هم ورته انتخابولی شئ، خو زما په فکر دا لومړنی یو چې دی دا غوره دی. دا لومړنی یو باندې به کلیک وکړئ ملګرو. دلته به ملګرو لاندې راشئ په بای باندې به کلیک وکړئ. نو ملګرو په بای باندې مو کلیک وکړ نو دلته به چې کوم یو وي دلته ورته انتخابولی شئ، یو به ورته انتخاب کړئ. دلته هم کولی شئ ورته انتخاب یې کړئ. زه راځم 5 ورته انتخابوم. ګورئ ملګرو دا مو ورته انتخاب کړ. کولی شئ ملګرو لومړی هم ورته انتخاب کړئ. لومړی مو ورته انتخاب کړو نو دلته به کلیک وکړئ. دا ملګرو د دې لپاره موږ زیات ورته انتخابوو که چېرته غواړو چې د زیاتو کسانو لپاره دا فعال کړو. مثلا زیاتو کسانو دپاره 2 کسان شول، 3 کسان شول، 15، 10 همدارنګه زیات دلته خپل ورته انتخاب کولی شئ څو کسانو لپاره غواړئ فعال کړئ. نو زه راځم یوازې د یو کس لپاره فعالوم، دلته کلیک کوم بای ناو. دلته ملګرو کلیک وکړ نو دلته به تاسو ته وایي، دلته تاسو ته معلومات کېږي لینک ټو ریسیو جیمینای پرو فور 13 میاشتو لپاره یو مقدار دی، موږ غواړو چې یوازې یو فعال کړو. نو دلته به ملګرو کلیک وکړئ، دا به ملګرو فعال کړئ. دلته ملګرو د فعالولو موده چې دا به ستاسو سره څومره پورې شتون ولري دا به ملګرو ستاسو سره دلته تاسو ته ښکاري. زه تاسو ته معلومات درکړم. دلته ملګرو تاسو ته ښکاري 540 ورځې پورې تاسو کولی شئ د دې څخه استفاده وکړئ چې دا د 18 میاشتو سره شاوخوا برابره ده. نو دلته ملګرو که غواړئ چې فعال کړئ دلته به کلیک وکړئ. نو دا د ملګرو دا فعال شو ستاسو لپاره بالکل وړیا ډول سره د 18 میاشتو لپاره څنګه شو بالکل وړیا فعال شو. نو دا ملګرو ثبوت و. دلته به ملګرو تاسو دا لومړنی یو لینک تاسو ته ښکاري، دا لینک دا ډول سره لینک دی ملګرو، دا به تاسو راخلاص کړئ. دا مو چې راخلاص کړو نو بالکل
تاسو ته به یو څو سټپونه راواخلي چې آیا تاسو غواړئ چې جیمینای پرو واخلئ یا غواړئ چې ترلاسه کړئ. هغه به ورته څنګه کړئ؟ الو کړئ. هغه به ورته یس کړئ، یس انتخاب کړئ. نو بیا به ستاسو جیمینای څنګه شي؟ بالکل پرو ته واوړي. نو ملګرو زما سره یو پرو شته، نو نه غواړم چې دا دوهم یو هم همدا ډول سره یوازې د ځان لپاره فعال کړم. نو ملګرو غواړم دا یو داسې چاته ډالۍ کړم چې هغه واقعا اقتصادي ستونزې لري یا د جیمینای پرو د ترلاسه کولو لپاره کوم شرایط دي هغه نشي پوره کولی. نو ملګرو که تاسو غواړئ چې په دا باندې سیالي درته جوړه کړم نو بیا سیالي درته جوړوم، او که چیرې کې تاسو غواړئ چې دا یو پیسې نه لرونکي کس ته ډالۍ کړم نو هغه هم تاسو را سره شریکه کړئ. نو ملګرو دا به اوس څنګه وړیا ترلاسه کوم؟ اسانه طریقه ده ملګرو. دلته به کلیک وکړئ. دا په دا طریقه تاسو ته څنګه کوي؟ وړیا جیمینای همدارنګه نور پروګرامونه درکوي. دلته انوایټ لینک باندې به کلیک وکړئ. دلته به ملګرو تاسو یوازې دا لینک خپلو ملګرو ته څنګه کوي؟ کافي کړئ او وبایلېږئ. نو تاسو ته ملګرو په 10 اپریل باندې څنګه کوي؟ یو جیمینای درکوي. نو دا ملګرو اسانه او ساده طریقه ده، په فری ډول سره ترلاسه کولی شئ. 10 نفر دومره زیاته خبره نه ده، کولی شئ. نو ملګرو ویډیو تر همدې ځایه وه. که چېرته مو ویډیو خوښ شوي نو ضرور لایک در سره ورکړئ. په کمنټ کې ګوډ ولیکئ که چېرته مو خوښه شوه. تر نورو دا ډول معلوماتي ویډیوګانو مو خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.